کارخانې دي او ټیکټرې دي او جایدادونه دي، د الله ډېر لوی کرم دی، خو بس په طریقه کار دی. څنګه چې دا سواد په طریقه کار دی او ښه دی ماشاءالله، دغسې زما کاروبار هم ښه دی، خو بس انسان دی کله نه کله څه. خو پلار راته ویلي وو چې د مېلمانو به ډېر قدر کوي. نو الله دې خیر کړي، دوه مېلمانه را روان دي، الله دې فضل وکړي پروردګار. ورکه دې ډبتوب دغه نه اوده دی جوړ د اسپې کوچاڼه ودرېږي نه. وعلیکم السلام. ګوګشتي را سره کم دی، دا خدای غار کړه دا دا څنګه ښه ټیک ټاک. الله ډېر لوی کرم دی، الله تعالی احسان دې ته ښه په خیر دې. شکر دی. ما ونه پېژندې څوک، خو زه خو دې پېژنم که نه. ته حاجي صاحب چېرته دی؟ دا راته ووایه. سبا خپل خپلوان خلک نه پېژني، جو خلک دا به زه څوک ته داسې ورکوټه غوندې وې که نه؟ څومره دانه وې دانه. ما به داسې ګوتې نه نیولې او ما به ګرځولې. ودرېږه دلته. او انسان دی، خدمت وایه مړه زه تابعدار. ما به دلته ټافیانې مه اخېستې، ایسکریم به مې هم دلته اخېستو. څومره بد به دې کړو. داسې چل دی چې بس یاره استقبال نشته. دا خدمت وایه د پلار زوی. خو ګوره پلار چې پلار یو، زوی چې زوی وي که نو پلار او زوی یو وي. حکم کوه د پلار. یار حکم به څه کوم والله چې ډېر شرمنده یم که نه، حکم نه شم کولی یار. بس الله دې هم دغسې شرمنده لره. داسې چل دی چې فروټ منډۍ کې مې ټرک ودرولی دی، د فروټو نه ډک دی. ښه نه نه دومره تکلیف د فروټو نه ډک ټرک باندې څه کوم؟ یو دوه درې کیلو به در وړوې الله دې. نه نه نه، نو هغه سودا مې کړې ده، اچانک را سره پیسې چې ومې لیدې نو والله چې کور کې رانه پاتې شوې. پیسې در سره کمې وې؟ پیسې را سره کمې وې، نو بس زه به لاړ شم یار چې حاجي صاحب راشم. نو بغیر پیسو نه څه خدمت یې نو ماته نه، داسې خدمت خو ما هم نه دی پکار. خو داسې دی چې څومره پکار دي؟ 1,00,000 روپۍ پکار دي. 1,00,000 روپۍ. بس ودرېږه دلته ودرېږه. بس داسې چل دی چې بس خالي ځمه یو 90 منټو دپاره 90 منټو دپاره ځمه او دا پیسې ورکوم هلته. او دا مې زوی دی، ډېر نیازبین دی. ښه دا به تا سره ګاڼی 90 منټو دپاره. توب مه کوه دا بوزه او بیا به حاجي صاحب وایي نامه دې څه ده؟ شیردل خان. شیردل خان. زه حاجي صاحب ته به وایم یار اوس دې دا یو بل په کار نه شو، بیا کار نه کېږي که نه. یو لږ باندې سرې ته ایښې وې، دا واخله دا واخله. ډېره مهرباني، ډېره مهرباني. وشماره دا کوچاڼې راواخله. نه 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 نه، شمارلو ضرورت نشته. بس داسې چل دی چې زه دغه دې لاړم او 90 منټو کې راځم. په مخه دې ښه چې د چا کار وشي دا دې که نه. یا پروردګاره څنګه دې دغه دی دا یې زوی دی. اوس الله دې خیر وکړي، داسې منداڼو غوندې دی، ګرځې راګرځې پیسه. څنګه دې طبیعت دې ښه دی؟ او جوړ خورې که نه؟ بیا دې طبیعت څنګه ښه شو؟ دغه دی دا ډوډۍ خورې؟ او وږې؟ نه. دغه دی دا د پلارو. او ته یې زوی؟ نه. کېدای شي ما زوی کار نه کوي. دغه دی مسلمان یې؟ او زور یې ورکړو. او دغه دی دا کلمې لاندې ژوند تېرې؟ نه. ای خدای دې کچه مسلمان. مونځ کې؟ مونځ دپاره اودس کې؟ نه. بیا د مونځ چېرته قبلېږي؟ دا خو بیا اودسه دی. دغه دی واده دې کړی دی؟ او نکاح دې پرې تړلی و؟ نه. ای خدای دې ځکه خو داسې ګډ وډ شوی دا تا د نکاح کار دی که نه. نکاح خو ځکه ښایي که نه. دغه دی دا پیسې خو یې ستا په مخ کې یوړي. او دا به بیا واپس راځي؟ نه. دا سړی ته پېژنې؟ او تا
پیژني نه ته ته راوستی او او ته ورسره راغلی نه ته څه پکړ ورسره مو دا دې کار کوي دا دې پیسو خو ته ذمهوار یې که نه او کار کوي دا به ماله ته راکړې نه دا سړی کوم کپو او تا ماته ویل نه نه ته ورسره شریک یې او حصه به تاله درکوي نه ته پاکلې او لیونی خو نه نه والکه خدای دې غرق کا دا ته څه ویې لګیا دی دې سړي ما سره دوکه وکړه او او تا ماته ویل نه نه ته یې پېژنې او تا نه پېژنې نه زه یې پاو کې ووالم او تا ماته ویل نه نه ته ورسره شریک یې او حصه به تاله درکوي نه در باندې را باندې کړم او د نر بچیا خوږېږي خو به نه نه تا خدای کار کړه خدای کار کړه چې کار سکه څه دي ولاوې او نه او نه ولاله یو سړي 1 لک روپۍ راوړې دی راوستي دا مې زوی دی او دی وایي چې زوی نه مانه پیسې ووالي و د الله بنده دا مریض دی بیمار دی منټل هسپتال نه تښتېدلی دی زه ده پسې ګرځېدم زه رالم د دې دماغي توازن خراب دی هلکه ته یې ونه پاکل خو نه نه مړه ته هسکه وبل یا پیسې ورپاتې زه لکه هغه چې بوتل د هسپتال پرېږده وال مه کوه پرېږده وال څه شی دی څه شی کوئ وال چې مه کوئ دا څه شی دی څه شی دی څه شی دی اول څه شی دی خلک رئیسان نیکه پرېږده افشه نیکه څه شی دی دا نیکه ورکارې خراب کړې ټول مېلمانه واپس لاړل بل گزار ونه پرېږده ویم دې پرېږدم دا خو پوی کوي که نه بل گزار دې وکړو گزار ورکوم وای بچه وکېږه هغه گزار ټول مېلمانه واپس لاړل برابري نه خبرې دلته ودرېږه دا څنګه تېزي لږ خدای لږ پکته نو هغه دې کار کوي که لږ لږ زه خو پوه شم چې څه شی دا چې دی زه دې لږ خبره اوس دیګونه مې پاخه که ته پرېږده چې ته خبره خو وسکه اوس وسکه دا څه شی دی مېلمانه د ټول لاړل ټول خفه لاړل په کنځلو په وینا باندې د ده د لاسه ټول مسالې ټول دیګونه چې کوم کنه بالکل نه خوراکه ټیک نه ده نه بالکل دیګونه صحیح نه دي بالکل صحیح نه دي پخه والله چې کوم یو سړی خوري او داسې خوري والله ګوره دا څه ویل لګیا د دیګ په ځای د زه خورم ګوره او خبر وکړه دا څه شی دی کړی ده لکه دا څه شی ده خلک کوم دیګونه مې پاخه کړل مېلمانه رالو ورته مې کېښوه ډوډۍ ښه ښایسته لګو هلکه دا نو څه شی ده کړی ما خوري که خلک فکر لاړل دیګونه دې خلک دغه پخ کړي دي که څه چا دې وکړه مسالې مې پکې اچولې دي ښه ښایسته که به زه مسالک ما خو تا ته یو خبره مې درته کړې وه مې په دنیا کې به مسالې وي خو سواد مساله چې کومه ده که نه به استعمالې دا راته وایي چې سواد مساله دې استعمال کړي څه شی سواد مساله دې استعمال کړې ده که نه ټول په پټخېله تللی یم سواد ته مساله مې راوړې دا څه شی کتله ته څه وایم دا څه خو سواد دې راته یاد کړی و چې سواد مساله پکې واچوي بس دا ناروا وګوره راشه ورته وایي سواد مساله مولیا دې غر کې نو ته سواد ته تللی وي نو مسالې پسې تللی وم که دا خدای غر کې سواد دا دال دی دا پی نه ده سواد مساله دا د څه شي ده خدای خبر چې کومه مساله یې پکې اچوي بالکل سنیک هم لکه ما خو درته سواد مسالې کړې ده کارخانه دلته به حیات آباد کې چې کوم دی کارخانه ده تا ما ودا کړې که داسې مسالې چېرته ملاوېږي دا کومه مساله دې استعمال کړې دا غلط شوی یم لکه
زما د یو خوښ کې داسې لږ کرنټ راځي نو د سواد په ځای سواد ته تللی یعنې د ښکارم خبرې دي د سواد د سالون بس د دې 500 دیګونو تاوان زه منم تاوان خو به ستا هغه نیکه مني دا نیکه مې مړ دی مړ دی او که د قبر نه راوباسم دا تاوان به راکړې سواد مساله مې درته یاده کړې به دا خو زه خر کړم دا خو د برباد کړم دا د څه شی وکړم زه غرق شوم زما کار خراب ستا کاروبار د مولا خراب دی خو زه دې خراب کړم بس بیا زه دې برباد کړم بیا به داسې کار نه کوم نیکه اوس چې کومه مزدوري دا هم در پاتې او دا 50 دیګونه هم در پاتې میلمانو سره اوس دې میلمانو سره دلته کار اوس بس چل کو داسې کار دی که نه داسې کار په منډه سمه لکه منډه و دا سواد مسالې به دې کوم چې پاتې میلمانه دي چې دې خو وخوري که شیخ زمین ماهره درته تاسو دا راشه شیخ زمین باندې مامکدي کار کوي زه زمو د خیر دا د خیر کباب نه پېژنې دا چې دی خدای خبر دا سوینه کېږي نه ودیګماره دا دې څه شی وکړو خو د کار عادت شم بس دې جوړې او یا دې ساده ته وګوره زه سمه نوره مساله سواد مساله راوړم میلمنو ته وایه چې حساب شي په سکنډونو کې ولا شپېته دیګونه لږ شکر نه بس زه سواد مساله راوړم دا دیګونه وغورځوه دا نور ټول دیګونه وغورځوه بس ټیک ده دا مولا هر کس خو د ما د اخره وایي که چې دا کلي ښځې ته دا خو ما دا دی واده روان دی ویم چې پټی نیکه ته مې به دام بوده دا خو وګه نیکه دې که دا پنځه باندې خوراک نکاح وچه